د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا د ننګرهار د اسکمینې په ولسوالۍ کې پر یو جماعت برید وغندی او دا کار یو غیر اسلامي او انساني کړنه یاده کړه. د دې شورا نوبتي غونډه چې نن ترسره سوه او مشر یې شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح کوله، د دې پیښې شهیدانو ته جنت فردوس، ټپیانو ته عاجله او کامله شفا او د دې پیښې عاملینو ته د الله پاک له دربار څخه د الهي عذاب غوښتنه وکړه. دا ویلي ده چې په نننۍ غونډه کې د دې شورا مشر د عالم د ځایګاه او د بېګناه قتل په هکله هم خبرې وکړې. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په مشرۍ ترسره شوه او پکښې د عالمانو د جایګاه د بېګناه کسانو د وژلو او د ننګرهار ولایت هسکمینې ولسوالۍ کې پر جومات د سوي برید په هکله خبرې وسوې. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا مشر د ننګرهار ولایت د هسکمینې ولسوالۍ په یوه جومات کې برید په کلکو ټکو وغندی او دا یو غیر انساني او اسلامي عمل یاد کړ. خدا میگه که من یقتل مؤمنا متعمدا، حال همین کشتن مؤمن متعمد هست یا نه؟ جزا از چیست؟ جهنم، خالدا فیها و غضب الله علیه. مورد غضب خدا بعضی که در جهنم میره مورد غضب خدا هست و لعنه مورد لعنت خدا هست و عد له عذابا علیما. سبحان الله، چقدر سخت است. این نص قرآن است، قول خداست. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا مشر د دې پیښې شهیدانو ته د الله پاک له درباره څخه د جنت فردوس استدعا وکړه او د دې غیر انساني او اسلامي کړنې عاملینو ته یې الهي عذاب غوښتنه وکړه. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح زیاته کړه چې هغه کس چې په عمد سره یو مسلمان وژني د الله پاک د عذاب سره مخ کیږي او په جاویدانه توګه به په دوزخ کې د اور په لمبو کې سوځي. ننګرهار در مسجد انفجار شد که میگم 80 و 85 نفر کشته و 60 نفر زخمی. این خبر واقعی نیست، کسی از این مسجد زنده نمونده. وقتی انفجار میشه سقف خانه فرو میره کاملا. فکر کنین که اینجا دیگه کی از این زنده بی طرف بیرون شده باشه. این کار به کدام قاموس و کدام شریعت و کدام دین و کدام مذهب به چی قسم انسان میتواند که این توجیه کنه؟ این توجیه ندارد، هیچ توجیه ندارد بغیر از اینکه یک جنایت اسلامی و انسانی است. د دین دی وتلی عالم خپل په خبرو کې د دین د عالمانو پر جایګاه هم خبرې وکړي او ویل چې کفار او د اسلام دشمنان غواړي چې اسلام ضعیف کړي او د عالمانو په وژلو سره او مسلمانانو په منځ کې د تفریقې اچولو له لارې دې موخې ته د رسېدلو هڅه کوي چې په خبره د دین عالمانو په غونډو او بحثونو او تبلیغ سره به دا دسیسه شنډې سي. در مقابل اسلام مبارزه است که اسلام را ضعیف نشان بدهند یا اسلام را بدنام نشان بدهند یا اسلام را یک دین سخت و دشوار و به اصطلاح یک هیولای خطرناکی به جامعه نشان بدن که اسلام ضد ترقی است، اسلام ضد مدنیت است، اسلام ضد پیشرفت است. شما علمای کرام خوب میبینین که خوب داری برابر تلاش میشه دیگه. این نشست‌های شما، بحث‌های شما مشت آهنینی خواهد بود بر دهن همچی آسرایی ها. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه هره سې شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکښې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.